تاسو په انټرویو کې ویلو چې د علماو سره مې ډېره مینه ده. یقینا موږ پښتانه ټولو سره مینه ساتو. وجه څه کیدی شي او په خاندان کې هم څوک علما طلبا شته؟ نه، مینه د علماو سره په یو سوچ ده چې د دین اسلام د الله او د پیغمبر خبره کوي، بل هغه خبرې کوي چې په هغې کې څه شک نه وي، حقیقت خبره کوي او د دین د لارې خبرې کوي. علما ټول په خدای مین خلق دی، په پیغمبر مین خلق دی صلی الله علیه وسلم. نو چونکې هغه حقیقت خبرې کوي. نور ټول پارټۍ په خپل د څومره زموږ سیاسي پارټۍ دي د ټولو به چې کوم دی په خپل خپل ځای څه ناڅه کارکردګي وي کړي دي، ټولو په خپل خپل ځای. زه د یو نوم نشم اخیستی، خو چونکې علماو سره د سیاست نه علاوه خبره کوم. ډېر ملګري زما په دې خبره کمپلینټ کوي چې بھئی ته جماعتونو خبرې کوې، ته د سیاست خبرې کوې. د علماو سره په یو جوړ مینه ده چې الله والا خلق دی. همیشه دپاره محنت وي چې یو انسان د غلط لارې نه راواړي سمې لارې ته کي. په دغه یو سوچ، په دغه یو خبره مینه ډېره زیاته ده. عدنان صاحب بالکل زموږ د بخښنې همدغه یو سبب ګرځېدی شي خپله کمزوري